سعودي عربستان له یوروګوا سره مساوي شو. مصر او بلجیم هم یو وار مساوي پاتې شول. د 2026 کال فوټبال نړیوال جام د ګروپي پړاوونو سیالیو کې سعودي عربستان له یوروګوا او مصر له بلجیم سره خپلې لوبې یو وار مساوي پاتې شول او دواړه عربي لوبډلو ارزښتناک پوینټونه ترلاسه کړل. سعودي عربستان د دوشنبې په ورځ د امریکا د میامي ښار په هارډ راک لوبغاړي کې د یوروګوا سره مخامخ شو. د لوبې په لومړۍ نیمایي کې عبدالله العلا علی عوض العمري په 1 دقیقه کې د سعودي عربستان لپاره ګول وواهه او خپله لوبډله یې مخکې کړه. په دوهمه نیمایي کې یوروګوا د لوبې د مساوي کولو هڅه زیاته کړه او بالاخره مکسیمیلیانو ایروجو په 8 دقیقه کې ګول وواهه او لوبه یې یو مساوي کړه. د لوبې احصایه ښیي چې یوروګوا پر ګول 20 ګودرونه وکړل چې 10 د سعودي عربستان د ګول پر چوکاټ کې وه، خو سعودي عربستان ګول ساتونکي محمد خلیل ابراهیم العوس په غوره دفاع سره د خپلې لوبډلې د ماتې مخه ونیوله. ټاکل شوې ده چې سعودي عربستان به خپله راتلونکې لوبه د یکشنبې په ورځ له اسپانیا سره ترسره کړي، په داسې حال کې چې یوروګوا به له کبو ورډي سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې د همدې پړاو په بله لوبه کې مصر او بلجیم هم یو وار مساوي شول او دواړو لوبډلو یو پوینټ ترلاسه کړ.